بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټرمیرعلی سادات یم او غواړم چې د طبي پریزنټیشنونو د سلسلې څخه کیس نمبر 696 چې عبارت د ګروپ A سټریپټوکاکس بکټریمیا څخه دی. ګرانو ډاکټر صاحبانو ته په داخل د افغانستان کې د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د لارې په پښتو ژبه وړاندې کړم. د یادونې وړ ده چې دغه پریزنټیشن یو ځل مخکې د محترم استاد محمد اکرم بابوري لخوا په ډیری ژبه ژباړل شوی او د ډاکټرز فار افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د انټرنیټي پاڼو له لارې خپور شوی و. خدای دې وکړي چې دغه جالب کیس د ګرانو ډاکټر صاحبانو د توجه او استفادې وړ وګرځي. د تاریخچی او شکایت له نظره یو اویا کلنه میرمن چې د شفاخانې عاجل خونې ته پرون په داسې حال کې راوړل شوه چې د 3 ورځو راپدې خو ورته تبه او لړزه پیدا شوې وه. د نوموړي مریضې وینه د کلچر په خاطر واخیستل شوه او د ډاکټر لخوا ورته انټي بایوټکس او پرنیزولون توصیه شو، ځکه مریضې نه غوښتل چې په شفاخانه کې بستر شي او د طبي توصیې برخلاف یې شفاخانه پرېښوده او کور ته ولاړه. وروسته د وینې د کلچر معایناتو وښودله چې د نوموړي مریضې په وینه کې ګرام پازیټیو کوکساید د زنځیر په شکل لیدل کیږي او په ریپورټ کې لیکل شوي وو چې سټریپټوکاکس او انټروکاکس یې په وینه کې مثبت دي. نو په دې خاطر باندې د عاجل خونې د ډاکټر لخوا نوموړي مریضې ته ټلیفون وشو ترڅو په عاجل شکل شفاخانې ته مراجعه وکړي. دغه مریضه کله ناکله د تبې او لړزې څخه شکایت کوي، همدارنګه دغه تبه او لړزه د ځان دردۍ، د اشتها د کموالي او د وچ ټوخي سره یو ځای وي. دغه مریضه په دوامدار شکل د ملا درد هم لري چې دغه درد یې دواړو خپو ته انتشار کوي او په دې خاطر د امسا څخه استفاده کوي. د مریضې د قوله په اخرو 4 ورځو کې ورته د امسا د استعمال ضرورت زیات شوی دی. دغه مریضه د لنډ سفر یا د اوسني سفر کومه تاریخچه نه لري او همدارنګه د کوم مریض سره هم په تماس کې نه ده. په لنډ وخت کې کومه انتاني ناروغي هم نه ده تیره کړې او وایي چې 4 ورځې پخوا پورې روغ جوړه وه. د پاس میډیکل هیستري له نظره نوموړي مریضه د هایپرټنشن، استما، د وینې د غوړیو د زیاتوالي او د هایپوتایرویډیزم پخوانی تاریخچه لري. د پاست سرجیکل هیستري له نظره نوموړي مریضې پخوا کولیسیسټیکټومي کړې وه او د سوشل هیستري له نظره دغه مریضه کوم خاص مشکل نه لري، یعنی سیګریټ نه څکي، مواد مخدر یا ډرګز نه استعمالوي او الکول یې هم نه دي استعمال کړي. د الرژي د تاریخچې له نظره نوموړي مریضه د ویښتانو د رنګ سره حساسیت لري، یعنی کله چې د ویښتانو د پر رنګ استعمالوي ورته جلدي رش پیدا کیږي. هغه دواګانې چې نوموړي مریضه ورڅخه په کور کې د پخوانیو ناروغیو په خاطر استفاده کوي د سیمواستاټین 60 ملي ګرامه په ورځ کې یو ځل، پرنیزولون 60 ملي ګرامه په ورځ کې یو ځل، اومیپرازول 60 ملي ګرامه په ورځ کې یو ځل، ساینتروید 15 یا مایکران ګرامه په ورځ کې یو ځل او اسپرین 325 ملي ګرامه په ورځ کې یو ځل. د ریویو اف سیستم له نظره هغه اعراض چې په مخکینیو سلایډونو کې ذکر شول د هغې څخه اضافه څه نور مشکل نه لري. د فزیکی معاینې له نظره نوموړي مریضه یوه مسنه میرمن ده چې په کوم فزیکی ډسټرس کې قرار نه لري او د وایټل ساینز له نظره د نوموړي مریضې ټمپریچر 103.4 یعنی 9.7 سانتیګراډ دی، یعنی لوړ دی. د فزیکی معاینې له نظره نور هغه نقطې چې مثبت دي عبارت دي له ماکیولر نن بلانچینګ ریتیما په سکلپ یا د سر په قسمت کې او همدارنګه د غوږ په شاوخوا کې. د دغه مریضې په چیست ایکسرې کې بغیر د دې څخه چې انکریز واسکولر مارکینګ لري نور څه نه لیدل کیږي او زموږ او ستاسو په تشخیص کې کومک نشي کولی. د لابراتواري معایناتو له نظره نوموړي مریضه یو لیکوسیټوزیس لري، یعنی د نوموړي مریضې په سی بي سي کې د ډبلیو بي سي اندازه 40,000 ده. همدارنګه معلومیږي چې مریضه په کم اندازه باندې انیمیا هم لري، یعنی د هیموګلوبین اندازه 10.5 ده. د بایوکیمستري معایناتو له نظره د نوموړي مریضې د پوتاشیم اندازه په کم اندازه ښکته ده چې هایپوکالیمیا هم لري. د ارټیریل بلډ ګاس انالایز د نظره نوموړي مریضه یو هایپر وینټیلیشن لري او همدارنګه یو های ای ګراډینټ هایپوکسیمیا لري. د سټریپ لیجونیلا د معاینې له نظره د نوموړي مریضې په ادرار کې د لیجونیلا په خاطر انټیجن منفي دی.
د عاجل خونې د ډاکټر د اسسمنټ او پلان له نظره نوموړی مریض سپسیس سندروم لري چې دلیل یې کیدای شي ګرام پازیټیو بکټریا وي. په دغه مریض کې باید ابډامینل سورس او انفیکټیو اندوکارډایټس رول اوټ شي. د نوموړي ډاکټر لخوا دغه مریض ته د ورید د لارې نارمل سلاین 150 ملي لیټره په ساعت کې، همدارنګه وانکومایسین او زوساین 1 ګرام په ER کې ورکړل شول. مریض ته فولیک کتیتر پاس شو او د انپوټ او آوټپوټ لپاره باید جدي مراقبت وشي. د مریض وینه د کلچر په خاطر ولېږل شوه او د انتاني د ډاکټر سره په مشوره نوموړي مریض ته وانکومایسین او میروپینم شروع شول. دغه مریض ته ابډامینل سي ټي سکن هم توصیه شو چې باید د خولې او د وریدي د لارې کنټرسټ هم واخلي او د هغې څخه وروسته ورته سی ټي سکن وشي. د دغه مریض په ارتباط به د انتاني د ډاکټر سره مشوره کیږي او همدارنګه هغه دواګانې چې نوموړي مریض ورڅخه په کور کې استفاده کولای شي واخلي، په شمول د ساینتراید، خو یوازې د انټي هایپرټنسیو دواګانې ورته قطع شوې. د دغه مریض لپاره باید ایکو هم اجرا شي ترڅو انفیکټیو اندوکارډایټس رول اوټ شي. د دغه مریض د ایکوکارډیوګرافي ریپورت منفي و، یعنی د انفیکټیو اندوکارډایټس لپاره یې څه نه درلودل. د مریض د وینې د کلچر نتیجه ښایي چې نوموړی مریض په خپله وینه کې سټریپټوکوکس پایوجنز یعنی ګروپ A سټریپټوکوکسای لري چې د دواګانو له نظره د ازیترومایسین او اریترومایسین په مقابل کې ریزسټنټ او د نورو ټولو دواګانو په مقابل کې سنسیټیو وي. د بستر په درېیمه ورځ نوموړي مریض د چپ طرف سینه کې د درد احساس کاوه چې دغه درد زیات و او د ټوخي او د نفس اخیستو سره زیاتېده چې د نفس اخیستلو مشکل یې ورته پیدا کړی و. دغه مریض په چپ طرف اوږه کې د درد احساس هم کاوه چې په فزیکي معاینه کې چپ طرف اوږه دردناکه و او همدارنګه پړسوب یې درلوده او د حرکت اندازه یې کمه شوې وه. دغه مریض د وانکومایسین او میروپینم څخه استفاده کوي ځکه چې د بلډ کلچر یې مثبت و د سټریپټوکاکس په خاطر. د مریض لکټیک اسید اندازه د بستر په وخت کې 4 وه او په دې ورځ 1.8 ته راښکته شوې وه او د WBC اندازه یې د بستر په وخت کې 23,000 اوس 14,000 وه، یعنی په عمومي شکل د مریض وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په دغه سلایډ کې دوه تصویرونه ګورو چې د مریض د چپې اوږې او د چپ لاس څخه اخیستل شوي دي. په لومړني تصویر کې چپ طرف ته معلومیږي چې دغه مریض د اوږې قدامي طرف سوروالی او پړسوب لري، یعنی په چپ طرف اوږه کې دغه مریض التهاب لري. همدارنګه په دویم تصویر کې ښي طرف ته معلومیږي چې دغه مریض د لاس د خلفي طرف سوروالی او په کم اندازه پړسوب هم لري، یعنی په چپ طرف لاس کې هم التهاب موجود دی. چون دغه مریض په چپ طرف اوږه کې سوروالی او پړسوب لیدل کېده، نو په دې خاطر د چپې اوږې څخه اکسرې واخیستل شوه، خو په اکسرې کې څه مشکل نه معلومیږي او زموږ او ستاسو په تشخیص کې کومک نشي کولی. چون نوموړي مریض په چپ طرف اوږه کې درد، پړسوب او سوروالی درلوده، نو د داخله ډاکټر داسې فکر کاوه چې کیدای شي د بکټریمیا سورس همدا وي او د چپ طرف اوږې سیپټیک ارترایټس وي. په دې خاطر چې نوموړي مریض ته د چپ طرف اوږې اسپایریشن اجرا شي، نو د اورتوپیډي د ډاکټر سره یې کنسلټیشن وکړ. د اورتوپیډي د ډاکټر لخوا ایوالویشن صورت ونیوه او معلومه شوه چې دا یوازې د چپ طرف اوږې د اکرومیکلیویکولر جاینټ ارترایټس دی او د سیپټیک ارترایټس شواهد ډېر کم دي، نو په دې خاطر ورته اسپایریشن اجرا نه شو. د اورتوپیډي د ډاکټر لخوا توصیه وشوه که چېرته په چپ طرف اوږه کې درد، پړسوب او سوروالی ادامه پیدا کړي، نو په آینده کې به ورته MRI بدون د کنټرست څخه اجرا شي ترڅو اکرومیوکلیویکولر جاینټ د نږدې څخه ایوالویټ شي. چون د انتاني متخصص لخوا دغه مریض تعقیبیږي، د هغه د نوټ له قوله دغه مریض ګروپ A سټریپټوکاکس بکټریمیا لري او همدارنګه سپسیس سندروم لري چې کیدای شي دلیل یې د چپ لاس په خلفي برخه کې د سیلولایټس موجودیت وي. دغه مریض ته وانکومایسین او میروپینم قطع کیږي او د دې په ځای ورته پنسلین جی 3 میلیونه یونټه په هر 4 ساعتو کې ورکول کیږي. د اورتوپیډیست لخوا د سیپټیک ارترایټس شواهد رول اوټ شو او همدارنګه د ګاسټروانټرولوژیست لخوا د GI سورس د بکټریمیا لپاره نشته. د بلډ کلچر په معایناتو کې معلومه شوه چې دغه مریض سټریپټوکوکس پایوجنز بکټریمیا لري. نوموړي مریض ته د چپ طرف اوږې MRI اجرا شوه او په MRI کې ولیدل شول چې د چپ طرف اوږې په اکرومیوکلیویکولر جاینټ او ګلینو هیمورال جاینټ ساحه کې مایعاتو تجمع نه ده کړې
او یوازې د التهاب شواهد په اکرومیک کلویکولر جاینټ ساحه کې موجود و نو د اسپایریشن لپاره ضرورت پیدا نشو او د اورتوپیډیست لخوا دغه مریض تعقیبېده د شفاخانې په جریان کې د پورتنی تداوی سره د نوموړي مریضي وضعیت مخ په ښه کېدو په چپ طرف اوږه کې پړسوب درد او سوروالی کم شو او دغه مریض کور ته د اورل انټي سره ولیږل شو. هغه مهمې کلینیکي نقطې چې د دغه جالب کیس څخه باید په یاد ولرو په راتلونکو سلایډونو کې مه هیروئ. د مایکروبیولوژي د درسونو څخه په یاد لرو چې باکتریاوې د ګرام سټین له نظره په دوه ډوله دي چې د ګرام پازیټیو او ګرام نیګیټیو په نامه یادېږي. ګرام پازیټیو په خپل نوبت باندې په کوکسای، راډز او برانچینګ فیلامنټس تقسیمیږي. کوکسای د کتالیز له نظره په دوه ډوله دي چې کتالیز پازیټیو او کتالیز نیګیټیو دي. کتالیز پازیټیو ټول سټافیلوکاکس دي او کتالیز نیګیټیو یې سټریپټوکاکس دي. سټریپټوکاکس بیا په خپل نوبت د هیمولایز له نظره په درې ډولو تقسیمیږي چې د الفا هیمولایتیک، بیتا هیمولایتیک او ګاما هیمولایتیک په نامه باندې یادېږي. دا په دې معنی چې که په قسمي شکل هیمولایز رامنځته کی او په شین رنګ باندې معلوم شي د الفا هیمولایتیک په نامه، او هغه چې مکمل هیمولایز رامنځته کوي او په کلیر یا صاف شکل معلومیږي د بیتا هیمولایتیک په نامه، او هغه چې هیمولایز نه رامنځته کوي د ګاما هیمولایتیک په نامه یادېږي چې دغه هر یو قسم بیا په دوه قسمه تقسیمیږي. هغه باکتریاوې چې هغوی کپسول لري په بایل یا صفراوي موادو کې منحل دي او د اوپټوچین په مقابل کې حساس دي، دوی د سټریپټوکاکس نمونیا په نامه باندې یادېږي. او هغه نوعې چې کپسول نه لري په بایل کې منحل نه دي او د اوپټوچین په مقابل کې ریزیسټنټ یا مقاوم دي، د سټریپټوکاکس ویریډانس په نامه یادېږي چې د سټریپټوکاکس ویریډانس مهم ډولونه یې میوټانز او سنګوینس دي چې د انفیکټیو اندوکارډایټس سبب کیږي. بیتا هیمولایتیک باکتریاوې بیا په خپل نوبت په دوه ډوله تقسیمیږي چې د بسیتراسین له نظره. بسیتراسین هغه چې بسیتراسین سنسیټیو دي د سټریپټوکاکس پایوجن په نامه باندې یادېږي، او هغه چې بسیتراسین ریزیسټنټ یا بسیتراسین مقاوم دي د سټریپټوکاکس اګالاکتیای په نامه باندې یادېږي. البته د سټریپټوکاکس پایوجن بل نوم ګروپ A سټریپټوکاکس دي او د سټریپټوکاکس اګالاکتیای بل نوم ګروپ B سټریپټوکاکس دي. ګاما هیمولایتیک باکتریاوې چې هیمولایز نه رامنځته کوي په خپل نوبت په دوه ډولو تقسیمیږي چې د انټیروکاکس او نن انټیروکاکس په نامه باندې یادېږي. انټیروکاکس د انټیروکاکس فیکالس او انټیروکاکس فاسیم او نن انټیروکاکس د سټریپټوکاکس بوویس په نامه باندې یادېږي. ګروپ A سټریپټوکاکس چې د سټریپټوکاکس پایوجن په نامه باندې هم یادېږي د باکتریمیا سبب کیږي او خصوصا په هغه چا کې چې عمر د 5 کالو څخه ښکته وي او یا د 80 کالو څخه پورته وي. په زیاتره اندازه د سټریپټوکاکس پایوجن د باکتریمیا سبب کیږي. یعنی هغه ماشومان چې عمرونه د 5 کالو څخه ښکته دي په هر یو لکو اشخاصو کې 15.1 په ګروپ A سټریپټوکاکس باکتریمیا اخته کیږي، او هغه اشخاص چې عمرونه د 80 کالو څخه پورته دي په هر یو لکو اشخاصو کې 8.4 په ګروپ A سټریپټوکاکس باکتریمیا اخته کیږي. البته په ځوانانو کې دغه وقوع کمه ده، یعنی په ځوانانو کې اندازه 0.6% ده. دغه باکتریا معمولا په فرنګس، لنګز، پوستکی او سافت ټیشو کې موجود وي. هغه اشخاص چې هغوی د آیوي ډرګز څخه استفاده کوي په هغوی کې د مرض سیر خفیف دی نظر هغه چاته چې هغوی د آیوي ډرګز څخه استفاده نه کوي. هغه څوک چې د ګروپ A سټریپټوکاکس په انتاناتو باندې اخته شي او باکتریمیا ورکړي چې په دې حالت کې نورې باکتریاوې هم ورسره یو ځای وي، مورټالیټي ډیره زیاته ده، یعنی دغه اشخاص مورټالیټي د 25 څخه تر 50% پورې رسیږي. یا په لنډ ډول ویلی شو چې د ګروپ A سټریپټوکاکس باکتریمیا ډیره خطرناکه ده چې د مورټالیټي اندازه یې د 25 څخه تر 50% پورې ده. د ګروپ A سټریپټوکاکس باکتریمیا ریسک فکټورونه په لاندې ډول دي: IV drug abusران، HIV، non-penetrating trauma، nosocomial transmission، surgical procedures، malignancy، immunosuppression، diabetes mellitus او د زړه ناروغۍ یا valvular heart disease او peripheral vascular diseases. لکه څنګه چې په مخکینیو سلایډونو کې موږ ولیدل د ګروپ A سټریپټوکاکس باکتریمیا د مورټالیټي اندازه د 25 څخه تر 50% پورې رسیږي چې زیاتره د لاندې ریسک فکټورونو سره اضافه کیږي.
البته هغه اشخاص چې عمرونه د 500 کالو څخه زیات دي او یا هغه اشخاص چې هغوی هپاتیک ناروغي یعنی د ځیګر ناروغي ولري، هغه اشخاص چې په ټاکسیک شاک سندروم کې راوړل شي، او یا هغه مریضان چې د بکټریمیا سورس معلوم نه وي، او یا کله چې دغه بکټریمیا د M1 سټرین په واسطه باندې رامنځته شوي وي. په دغه د اشخاصو کې د مورټالیټۍ اندازه نظر نورو ته زیاته ده. شاک د مورټالیټۍ لپاره یو ښه پریډکټر دی، یعنی هغه مریضان چې په شاک کې شفاخانې ته راوړل شي د هغوی د وفیاتو اندازه فوق العاده زیاته ده نظر هغه اشخاصو ته چې په شاک کې نه دي. یعنی هغه مریضان چې شاک ولري د وفیاتو اندازه یې تقریبا 9% او هغه چې شاک نه لري د وفیاتو اندازه یې 14% ده. د ګروپ A سټریپټوکاکس بکټریمیا تداوی. ګروپ A سټریپټوکاکس یا سټریپټوکاکس پایوجن د پنسلین او کلینډامایسین په مقابل کې فوق العاده حساس دي. د ګروپ A سټریپټوکاکس د کلینډامایسین په مقابل کې د 1% څخه کم ریزिस्टنس لري. هغه ناروغان چې په ګروپ A سټریپټوکاکس بکټریمیا باندې اخته شوي دي په دې ناروغانو کې د پنسلین جی اندازه 4 میلیونه یونټه د ورید د لارې هر 4 ساعته وروسته او د کلینډامایسین ډوز 900 ملي ګرامه د ورید د لارې هر 8 ساعته وروسته ورکول کیږي. هغه ناروغان چې په ګروپ A سټریپټوکاکس بکټریمیا باندې اخته وي او د شاک په حالت کې شفاخانې ته راوړل شي دغه ناروغان ته باید IV امینوګلوبولین هم ورکړل شي. په اخر کې د ټولو هغه ډاکټر صاحبانو څخه چې تر اوسه یې دغه جالب کیس زموږ سره تعقیب کړ یوه نړۍ مننه کوم. د ډاکټرز فار افغانستان یا دکتوران برای افغانستان د دغه پروګرام یوازینی موخه او هدف په افغانستان کې د ځوانو ډاکټر صاحبانو د علمي سویې لوړوالی دی. د پروګرام د لا بهتروالي په خاطر د ستاسو پیشنهاداتو او نظریاتو ته اړتیا لرو. که چیرته نظر او پیشنهاد لرئ نو لطفا د محترم استاد ناصر اوریا سره چې د ډاکټرز فار افغانستان یا دکتوران برای افغانستان د ویب سایټ، فیسبوک او یوټیوب د انټرنیټي پاڼو مدیر مسؤل او چلوونکی دی د هغه د ایمیل د لارې چې naseroria@yahoo.com دی تماس نیولای شئ. تر بل پریزنټیشن مو په لوی الله سپارم. الله مو مل.